سلامونه او نیکې هیلې هیلهمند یم چې جوړ او پروغ په یاست. یو تر ټولو لویه ستونزه په افغانستان کې د تیلو ستونزه ده چې اوس مهال خبره بیخي 70 او 80 افغانیو ته 1 لیټر رسېدلی دی. خو دا ستونزه ډېرو خلکو ته بیا درنه پرېوځي ځکه چې خلک د همدغه د موټرو د کاروبار څخه او همدغه ترانسپورتي نظام څخه خپل د ماښام ډوډۍ پیدا کوي. خو دا په هر برخه کې بیا په موږ باندې بد اثر اچوي. په دغه نږدې ورځ کې د اقتصاد وزارت بعضو چارواکو راته یو خبر لیږلی وي چې موږ غواړو چې په دغه نږدې ورځ کې دا څه وکړو، د ایران سره قرارداد وکړو او قرارداد هم شوی دی. د هغه قرارداد پر اساس باندې ایران به دا ځل موږ ته په اصلي او ښه په کیفیت تیل به رالیږي او موږ به هغه تیل په افغانستان په مارکیټونو کې په نیمه بیه ورکوو. نن په دغه ویډیو کې تاسو ته دغه معلومات درکوم چې دا به د افغانستان اقتصاد لپاره څومره ګټه وکړي او زموږ راتلونکی به په کوم لوري روان سي. جو پر موضوع باندې خبرې کوو، تر اضافي خبرې تېرېږو. په دغه ورځ کې که تاسو دغه د اورګاډي واګونونه که تاسو لیدلي اوسئ، دغه واګونو کې د ایران څخه په لومړي ځل چې 20 واګونه په یو ریل باندې تړلي وه، په دې کې تیل راغله. دا تیل په لومړي ځل یعنې د افغانستان په تاریخ کې دا هغه تیل دی چې د یو رسمي قرارداد له طریقه د ایران او افغانستان په منځ کې دا قرارداد شوی دی. مخکې موږ د روسیې سره قراردادونه درلودل، مګر د ایران سره موږ په مستقیمه ډول باندې قرارداد ځکه نه درلود چې په جمهوریت کې امریکایانو اجازه نه ورکول چې د ایران سره په رسمي ډول قرارداد ولیکل سي. خو بس په مستقیمه تاویلو ماویلو باندې به دا خبرې کوه. خو کوم تیل هم چې د ایران د طریقه راتله هغه په بې کیفیته تیل وه، ډېر داسې درته وایم چې لکه موبلاین به هم وه او هغه ته یو څه شی مواد یې اچول تر نور مسندر چې تېرېدل مخ په هاخوا دا تیل بیرته خرابېدل. او په افغانستان کې که د هوا ککړتیا وګورو، که د موټرانو خرابي وګورو، که د ناروغیانې وګورو، دا ټوله د تیل څخه راتله. نو اوس دا په لومړی ځل باندې دی چې په افغانستان په تاریخ کې دومره یو غټ قرارداد شوی دی، هغه هم د ایران سره. ایران په دغه ورځ کې د خپل نړیوال مشتریان چې وه هغه یې د لاسه ورکړي دي. پخوا خو وګوره لوی مشتري چې په د ایران دپاره ویې په لوړه سطح هغه اروپا وه، چې اروپا د ایران څخه د عربو څخه هم اخیستل، د روسیې څخه تیل هم اخیستله. خو د ایران دپاره لوی مارکیټ چې ویې اروپا وه. اروپا کې بیا بالخصوص جرمني ځینې ډېر مواد وړله، د خام مواد یې وړله چې بیا هغوی بیا نور کیمیاوي مواد یې جوړول، لکه کود یې جوړول، د هر څه یې جوړوله او دغه ټوله یې د دغه مواد څخه جوړول چې دوی د ایران څخه وړله. خو دا مارکیټ ورباندې ودرېدی. د هغه وروسته دویم مارکیټ چې ویې هغه چین و. چین هم چې ویې پر چین باندې بندیزونه ډېر سوه. چین هم اوس نسي کولی هغه په خلاص زړه باندې د ایران څخه تیل واخلي، ځکه چې پر هغه باندې بندیزونه ډېر لګېدلی او چین ته هم نسي لیږلی. په دریم مقام کې بل مارکیټ چې ویې هغه هند و. هند باندې چې کوم فشار راغلو هغه خپل ځان یې وکشلو او ورسره وویل چې زه داسې نه کوم، ستا سره قرارداد نه کوم. په څلورم مقام کې بیا په دغه خرابي حالاتو کې چې حالات ډېر خراب سوي وه، دلته بل مقام چې و هغه پاکستان و. پاکستان چې ویې پاکستان ته ایران ډېر تیل ورکوله او هر کال په لوړه پیمانه تیل پاکستان ته تله. خو په پاکستان باندې هم چې ټرامپ امر وکړلو، پاکستان په هماغه ورځ باندې هم خپل لیکلي قرارداد چې کړی هغه هم بند کړه، تیل هم بند کړه، هر څه یې وربند کړه. نو اوس دغه ټول مشتریان چې په نړیواله سطح د ایران مارکیټ د تیلو لپاره ښه مارکیټونه هغه بند شوه. اوس پاته څوک دی؟ افغانستان پاته. افغانستان هم چې ویه ولاړی هغه څو ورځې مخکې د روسیې سره هم قرارداد وکړلو چې موږ به د روسیې څخه تیل اخلو. روسیې ویل چې تاسو ته موږ تیل برابروي او دا تیل هم پخوا هم د نفت ګاز کوم ریاست چې ویه هغه هم د روسانو د ترکمنستان د طریقه موږ ګاز راوړله، د ایران د ازبکستان د طریقه موږ د روسیې تیل راوړله. یعنې موږ په لوړه پیمانه باندې حیرتان د خوا موږ د خپل د هېواد تیل موږ برابروله. خو دا ورځ کې د ایران مارکیټونه چې خراب سوي وه، ایرانیانو پر افغانستان باندې شا وکړي چې راسئ چې کوم تیل چې تاسو غواړئ په کم مصرف په کم بیه باندې موږ تاسو ته تیل راکوي، خو راسئ دغه تیل واخلئ. اوس دغه تیل چې ویل سوي دي دغه تیل حدوداً په 40 سنټه 1 لیټر ورکول کېږي.
40 سنټه که داسې وایي 20 افغانۍ به وسي یا به کم یا به ډېر وسي خو 20 یعنې موږ تاسو بیخي 20 افغانۍ نیسو یعنی یو لیټر اوس دوی په نوي قرارداد کې ویل شوي چې یو لیټر تیل به په 20 افغانۍ د افغانستان حکومت ته دوی ورکوي او دا د نفتګازو یعنی دا دولتي قرارداد دی چې دا به مستقیم د واګونونو او د رحل د لارې راځي او د افغانستان ذخیرو ته خالي کېږي او د افغانستان مارکیټ ته ځي که دا کار وسي دا د افغانستان مارکیټونو دپاره ډېره ګټه ده د افغانستان د اقتصاد دپاره لوی ګټه ده او دا قرارداد باید څه رقم وسي چې موږ ته د یعنې اوږدمهاله قرارداد ووسي داسې قرارداد نه وسي چې یو ورځ کې تیل راسي بیا بل ورځ کې بیا نه وسي بیا بل ورځ کې موږ بیا ټانکران لېږل وسي یا د عراق په نامه باندې موږ ته به تیل راځي یا به د ایران په نامه باندې راځي یا به موږ به روسیې ته راځو که موږ په عمده ډول باندې یو سم قرارداد ته غاړه پرېښول او موږ د ایران سره دا قرارداد لاسلیک کړلو او هغه هم یو لیټر په 40 سنټه چې اوس په نړیواله مارکیټو کې حدودا $1.5 ته رسېدلی که 80 سنټه رسېدلی موږ که لیټر په 40 سنټه اخلو یعنې په 20 افغانۍ او تر هغه به لا هم ارزانتره واوسي دا ځکه چې تاسو ته معلومېږي چې دولتونه چې دي هغه خپل هسته قیمتونه نه وړاندې کوي چې بیا هلته په ملت خبر شو ملت باید ځینې اخلي که اوس دغه 20 افغانۍ دوی قرارداد کړی وسي او دلته بعضو چې چارواکو ما ته ویلو چې موږ دغه 20 افغانۍ لیټر په بازار ته په 10 افغانۍ تر 15 افغانۍ ورکوو بیا ټانکونه چې دي هغه دوی د 40 څخه تر 15 افغانۍ به دوی په بازار کې پر خلکو باندې خرڅوي اوس چې تیل حدودا یو لیټر په 80 افغانۍ دی که دغه تیل 40 ته او یا هم 45 ته راسي دلته موږ د ترانسپورتي نظام څخه ډېر ګټې اخلو دا ځکه په افغانستان کې همدا اوس ډېر خلک چې خپل د ماښام ډوډۍ پیدا کوي او هغه هم یوازې د ترانسپورتي ادرس پیدا کوي چې ښه مثال یې تاسو ته حواله کې ووایم چې ډېر پیسې چې خلک عاید ډېر لري هغه دغه لوړ غټ موټران چې دي د مثال په ډول باندې من موټران چې دي هغه 21 ټیره و 18 ټیره والا دا موټران چې دي دا په دې کې موږ ډېر پیسې ډېر خلک پیسې پانګونې کړي دي دې کې ډېر ګټې به د دې پاسه پاتې او نرخونه به هم کم سي او په دا زموږ د مارکیټونو کې هم ډېر اثر اچوي چې موږ کولی شو چې کوم غنم او غوړي او دا هر څه چې د نورو هېوادونو څخه راوړو په دې باندې قیمتونه هم راځي او دا ټوله قیمتونه راټیټوي په دویم پیمانه باندې د ترانسپورتي کمپنیانو چې 303 ماډل موټران دي 404 ماډل موټران دي 515 ماډل موټران دي چې دنه همدا اوس د امشاو شرکت میرویس نیکه شرکت دا شرکتونه چې ترانسپورتي شرکت د مسافربري دي د دې څخه په دې باندې هم چې ارزانه سي دا هم زموږ لپاره بیا قیمتونه په عموم کې راټیټېږي په څلورم په درېیم مقام کې د ښاري نظام چې دی مثلا مازداوې دي چې ریګ یو ځای بل ځای انتقالوي بیا پسې رکشې دي چې واړه بارونه انتقالوي دا په ټولو باندې اثر اچوي او د دې سره د یعنې حتی د ماښام په ډوډۍ باندې به اثر راسي ډېر خلکو حالت به ښه سي یعنې یو کارګر پخوا 500 افغانۍ پیدا کوله په هغه 500 افغانۍ که د 2 ورځې وړله امکان لري چې د دې نه وروسته که د تیل 15 روپۍ ته رسېږي دا شاید 3 ورځې ورته ورسېږي ځکه چې د کرایې په عموم کې په ښاري کرایې کمیږي په د ولایتونو په منځ کې کرایې کمیږي د غټو موټرانو کرایې کمیږي دا په هر لوري باندې دا لوی اثر اچوي او دا د اقتصاد دپاره ډېرې ګټه هم لري نو زه هیلهمند یم چې دغه قرارداد په صحیح ډول باندې وسي او دا دایمي سي داسې نه سي چې بیا همدغسې خام مواد وسي همدغه ګډوډ تیل وسي او همدغه بدبختیانې وسي چې هم زموږ د هوا ککړتیا وسي هم ناروغیانې وسي او هم ټوله ماشینري سیستمونه هم خراب وسي دا ټوله بدبختیان زموږ باندې راغلي وسي نو هیلهمند یم چې آهسته آهسته د حالت لږ کنټرول سي او موږ په رسمي قراردادونو ته مخه وکړو دا د نن ورځې هیلهمند یم چې څه ترلاسه کړی اوسو تر بیا هم په لاس سپارم ښې چارې سلامونه موږ ډېر موضوعات جوړ کړي دي که سیاسي موضوعات غواړئ ووینئ نو دلته کلیک کړئ او که غواړئ اقتصادي موضوعات وګورئ نو دلته کلیک کړئ او که غواړئ چې د تل لپاره راسره واوسئ نو دلته کلیک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ مننه